ای وطن ما تو را گلستان میکنیم. در افغانستان برشنا شرکت پروژه بزرگ تولید برق آفتابی با ظرفیت 40 مگاوات را در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ با ارزش 28 میلیون دلار افتتاح کرد. در ادامه آغاز پروژه های توسعه برق در ولایت های هلمند، کندهار، زابل، ارزگان و ننگرهار، این بار پروژه بزرگ ساخت یک دستگاه تولید برق آفتابی 40 مگاواتی در شمال کشور ولسوالی دهدادی ولایت بلخ افتتاح شد. در مراسم افتتاح این پروژه رئیس عمومی شرکت های اماراتی، رئیس اجرایی افغانستان برشنا شرکت، معین وزارت صنعت و تجارت ولی بلخ، مسئولان شرکت های سرمایه گذاری غضنفر و زولارستان، مقام های محلی، صنعتکاران، بزرگان قومی و علمای دینی حضور داشتند. دکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی اجرایی افغانستان برشنا شرکت، در سخنرانیش گفت در گذشته افغانستان تنها 250 مگاوات ظرفیت تولید برق داشت که برای ما به میراث مانده بود، اما اکنون کار روی پروژه های با ظرفیت 900 مگاوات جریان دارد. د برېښنا په برخه کې از طرف بانک جهانی و همچنان اتحادیه اروپا و دیگر تمویل کننده ها و دونرها به میلیاردها افغانی مصرف شده است. اما متاسفانه که در وقت ظاهرشاه و داود خان 250 مگاوات برقی که داشتیم، حالا همون 250 مگاوات برق از اداره کابل، از اداره قبلی بر ما میراث مانده. تعهد این نظام است که در 6 ماه پروژه های 900 مگاوات برق را دیزاین و قرارداد میکند. مولوی احمد جان بلال، رئیس عمومی شرکت های اماراتی، در سخنان خود اظهار داشت که طی یک هفته اخیر تصمیم های در راستای رشد اقتصادی و خودکفایی افغانستان گرفته شده است. د تیری یوې اونۍ په جریان کې د اقتصاد د ودې او د هیواد د خودکفایۍ په لور هغه تصامیم او پریکړې شوې دي چې یقینا د کلونو په ترڅ کې به هم نه وي شوې. د تېرې شنبې په ورځ د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون مجلس د ټولو اعضاو او د همدې کمیسیون د مشر قدرمن لا برادر اخوان پښتون ترسره شو چې 3 ورځې دوام وکړ. د شنبې ورځ، یک شنبه او دوشنبه ټولې مکمل ورځې عالی قدر امیر المؤمنین د هیواد د آبادی او اقتصاد د ودې هغو چارو ته ورکړل چې که چیرته دغه ټولې پروژې تطبیق سي، انشاء الله العزیز د موږ تاسو په اقتصاد او آبادی کې به یو ستر بدلون رامنځته شي. ولی بلخ ملا محمد یوسف وفا ضمن ابراز خوشحالی از آغاز این پروژه های بزرگ برقرسانی تاکید کرد که استقلال اقتصادی در کنار استقلال سیاسی یک نیاز جدی است و باید گام های مهم در این زمینه برداشته شود. هغه غونډې کې موږ ګډون کړی دی چې د افغانستان د آبادی او د شرازي او د اقتصاد او دغه برېښنا چې د ژوند اولنی اړتیا اوسه د یو بشر ضرورت ورکوي، د هغه په غونډې کې ګډون لرم. ډېر زیات خوشی احساس کوم. معین وزارت صنعت و تجارت مولوی احمدالله زاهد نیز سرمایه گذاران افغان را تشویق کرد تا در بخش برق در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. هغه افغانان چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي یا سرمایه گذاری ته اراده لري، د افغانستان اسلامي امارت ټول رهبری او ټول مشران په ټول توند تاسو ترڅنګ ولاړ دي او غیږ په ډېر مینه او اخلاص تاسو ته خلاص ده. همچنین مسئولان شرکت های غضنفر و زولارستان در سخنرانی هایشان اطمینان دادند که سرمایه گذاری های خود را برای تقویت سکتور برق توسعه خواهند داد. ګرانو هیوادوالو، په انرژي پانګونه د اولادونو راتلونکو لپاره پانګونه ده. د ملي برښنا تولید یو تاریخي ګام دی. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د مولانا جلال الدین بلخي ټاټوبي کې راټول شوي یو او هلته د 40 مگاواتو تولید پروژه افتتاح کوو. در پایان مراسم رئیس عمومی اجرایی افغانستان برشنا شرکت به همراه مسئولان ادارات مختلف اماراتی سنگ تهداب پروژه بزرگ برق آفتابی ولسوالی دهدادی را گذاشتند و برای آبادی و شکوفایی کشور دعا کردند.
ای وطن ما تو را گلستان می کنیم، تاریخی نوین را درخشان می کنیم. ای وطن جان و تن، ای وطن جان و تن، ای وطن جان و تن، ای وطن جان و تن. با خونی دل تو را آبیاری کنیم، از سرحد و مرزت پاسداری کنیم، از سرحد و مرزت پاسداری کنیم. بار دیگر تو را ما عمران می کنیم، بار دیگر تو را ما عمران می کنیم. ای وطن جان و تن،